تعدد د ازواجو یعنی غنواله د بیبیانو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا د هغه خصوصیت دی او نبی کریم چې ډېری بیبیانې کړې وي نو هغه د خواهشات نفسانی او د پاره نه وی کړي دا غیر ډېر حکمتونه مولانا تانوی رحمت الله علیه او نور اکابر علما او تفصیل سره لیکلي یو پکې داو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مختلفو قومونو بیبیانې زنانه خپل کور تراوستي په نکاح کړي چې د دې قوم سره زما دوستی او رشتہ راشي او دې سره به دا خلک را نږدې شي هدایت او دین به ورته ورسي دویم دې کې دا حکمت مو چې بعضې ډېر سخت دشمنانو د نبی علیه السلام لکه ابو سفیان رضی الله عنه وروسته بیا مسلمان شو فتح مکې نه بعد نو د هغه لور نبی کریم په نکاح واغشته ام حبیبه رضی الله عنها نو کله چې رسول الله مبارک د هغه لور سره نکاح وکړله بس د هغه زړه کې د رحم اوبه توی شوې چې زه څه کومه محمد عربي صلی الله علیه وسلم سره او هغه مالکم د اخلاقو شکست راکړ نو هغه قومي مشران یا لوی حسدګر چې د اسلام او د دین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمنی کوله هغه په دې طریقه باندې دوستان جوړ شو او بیا د نورو خلکو د هدایت ذریعہ ګرځېده دریم دا وجه وه د ډیرو بیبیانو ساتلو او د ډیرو نکاحونو چې رسول الله مبارک زندگی چې کومه په کور کې ده او هغه مسائل چې زنانو سره تعلق لري د نبی کریم فرمایل او غرض یې داو چې ډیرې بیبیانې وي او دا مسایل زده کی او بیا د امت د زنانو تربیت وکړي ځینې مسلې داسې چې زنانو پورې خاصي لکه حیض او نفاس او استحاض وغیره او په دې کې د اودس او د مانځه او د غسل او د روژې احکام چې دې ورځو سره کم تعلق وي نو دا مسائل یو کس بیا زنانو ته دا په نسبت د دې ګرانه وه چې ډېرې زنانه وي نو ډېرې بیبیانې رسول الله مبارک په نکاح باندې واغستې دې دپاره چې د زنانو مسائل د نبی علیه السلام نه برای راست خپلې بیبیانې زده کي او بیا په ډېر تسلی او اطمینان سره د امت زنانه پوهېږي په دې وجه رسول کریم کثرت د ازواجو اختیار کړی دی نبی کریم د خپل خواهش او د ځوانۍ د یخولو دپاره دا نه دي کړي ګوره ځکه چې د رسول الله مبارک زندگی چې کله 500 کالونه وړېدله نو ډېرې بیبیانې دغه وختي کړي او اکثر بیبیانې کونډې کړي دي رسول الله مبارک نه مخکې به یو خاوند سره 2 خاوندو سره پاتې شوي سوا د ام المؤمنین عفیفه کائنات عائشه صدیقه رضی الله عنها د دین علاوه ټولې بیبیانې د نبی کریم دا کونډې وي نو دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ډېرې بیبیانې اختیار کړې وي او په دې کې امت ته فایده ورسېدله الله تعالی فرمایي النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم پیغمبر هر مؤمن ته د خپل ځان نه زیات ګران دی وازواجه امهاتهم او بیبیانې د پیغمبر پاک د امت میاندې دي او الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اے د پیغمبر بیبیانو تاسو د عام خزو په شانتي نه او الله تعالی فرمایي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الله غواړي اے د پیغمبر کورنۍ د پیغمبر مبارک اهله چې تاسو نه ګندګي او نجاست د ګناهونو لري کی او پاک کی تاسو در په پاکولو سره نو اهل بیت اطهار د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیبیانې هم دي او اولاد د فاطمه الزهرا رضی الله عنها او دارنګه د نبی کریم نور اولاد هم دي په دې وجه په دنیا کې دا خبره مشهوره ده چې په اسلام کې د یو سړي دپاره به یک وخت په نکاح کې 4 ښځې ساتل جایز دي د عامو مسلمانانو دپاره 4 نه زیاتې د دې اجازت دته نشته دی چې په نکاح کې وساتي خو د نبی کریم دپاره دا خاص مسله ده او رسول الله مبارک ته الله په دې کې سهولت ورکړی چې کدی کې ته یو زنانه رستو کې بل مخکې کې د دې اجازت هم تاسو ته شته دی او د نبی کریم باره کې الله دا هدایات را لېږلي چې په تاسو باندې په دې زنانو کې
مساوات کولم لازم ندی ترجی من تشاء منهن وتؤوی الیک من تشاء منهن ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنى ان تقر اعینهن. اے پیغمبر که څوک رستو کې هم ستا خوښه که څوک را مخکې کې د دې دپاره دا شرف دا منقبت دا مقام کافي دی چې د پیغمبر د نکاح په برکت د ټولو مؤمنانو مور شوه. سبحان الله. او بیبیان هم په دې خوشحاله وي خو بیا هم نبی علیہ السلام د دې باوجود هغوی سره مساوات کول. سبحان الله. او په ژوند کې یو بیبي نه ده خفه کړې. سبحان الله. زمونږ نه خو یو بیبي کله خوشحاله کله خفه او کله لرګی راولو په دې سر یې ووهو. د الله پیغمبر چرته هم صحابیاتو دا نه دي نقل کړي صحابه کرامو دا نه دي نقل کړي او په حدیثو کې نشته دی چې خپله بیبي مبارک یې چرته په لرګي باندې والي. سبحان الله. هغه لوی اخلاقو او دومره ښکلی ژوند تېرو د رسول الله مبارک بیبیانو په خدمت کې یو بل نه وړاندې کېدی په اطاعت کې وړاندې کېدی او هر مازدیګر به رسول الله مبارک د هرې بیبي کور ته تلو مازدیګر مونځ نه وروستو که د چا څه ضرورت وي بیمار وي څه حاجت وي سره د دې نه چې قسم په نبی پاک باندې واجب نو خو نبی کریم به بیا هم مساوات کولو او موږ او تاسو څلور ښځې کولی شو په شرط د دې چې نان نفقه او حق به په مساوات او په انصاف باندې ورکو. په حدیث کې راغلی دي چې چا دوه ښځې کړې وي او په دې کې انصاف ونکو د قیامت په ورځ چې دا سړی د قبر نه راپاسي دا یو طرف بهروز دي جزام به والي دا ولي دا اړخ د په ظلم باندې لګولی او د بلې بیبي حق یې والو. دا زمونږ د دین مسله ده او عدل او انصاف پکې دی. نورو خلکو هم ډېرې نکاحګانې کړي دي خو هغوی عدل او انصاف نه پېژني. ښځو کې بې پرېږدي او په هغې کې عدل او انصاف نه کوي. په اسلام کې د ډېرو بیبیانو اجازت په دې شرط راغلی دی چې په دې کې به عدل کې انصاف به کې د مینې محبت او د خوش اسلوبۍ زندگی به تېرئ. تاسو ګورئ مختلف مذاهب دنیا کې شته دی. د اسلام نه مخکې یو سړي ډېر ودونه کولی شو هر مذهب کې په عربو کې په هندوستان کې په ایران کې په مصر کې په یونان کې هر قوم کې د ډیرو بیبیانو ساتلو رسم او رواج جاری او د دې ضرورت نه اوس هم څوک انکار نه کوي. دې وخت کې په یورپ کې د خپلو مخکنو خلکو خلاف چې ډېرې بیبیان هغې کړې وي د هغې خلاف دوی مختلف کوششونه وکړه خو لیکن کامیاب نه شو. بالآخر یورپ هم دا قانون ومنه دا فطري قانون چې یاره ډېرې بیبیانې د سړی وکړي اوس هغې هم دې له رواج ورکوي. مسټر ډیون پورټ دا یو مشهور عیسائی پوپ دی هغه وایي چې په انجیل شریف کې د مختلفو بیبیانو ساتلو تایید راغلی دی او هغه ډېر نقل کړی دی مختلف آیتونه را نقل کړي دی انجیل. بیا وایي ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خدا نے اس میں برکت دی ہے. وایي د انجیل د دې هدایاتو نه معلومیږي چې ډېرې بیبیانې ساتل صرف خبره نه ده بلکې په دې کې خاص برکات الله ایښي دي. البته چې دومره خبره وه چې د اسلام نه مخکې د ډېرو بیبیانو ساتلو څه حد معلوم نه و پوله نه وه اندازې نه وه. یو سړی 4 ښځې 10 ښځې 100 ښځې 1000 ښځې بلکې 4,000 پورې د بعضو خلکو ښځې دا راغلی دي په تاریخ کې او دا ظلم دی ځکه دې کې بیا حقوق نه رسی. عیسایانو او د هغې په پادریانو کې د ډېرو بیبیانو عادتو په 14مه صدۍ عیسوي کې جرمني کې د دې عام رواج و د فلسطین بادشاه او د هغه جانشینانو مختلف بیبیانې کړې وي. دارنګې د ویدک په تعلیم کې غیر محدود ښځې ساتل جایز ګڼلی کېږي 10 14 20 په یو وخت کې هغې جایز ګڼلی. اسلام کې دا تعلیم راغی چې 4 ښځې عام خلک او په دې شرط چې انصاف به ورکوي جامه کپڑا نفقه حقوق به ورکوي. موجوده بایبل کې دا معلومات شته دی چې د سلیمان علیه السلام 200 بیبیانې وي او 300 کورونه وو. دارنګې د داود علیه السلام 9 نوي بیبیانې قرآن نه معلومیږي. د ابراهیم علیه السلام 3 بیبیانې د یعقوب علیه السلام او د موسی علیه السلام 4 بیبیانې. په دې وجه
په هندوانو کې هم دا شی رایجو، په یهودو کې مو، په نصاراو کې مو، د دنیا د هر تمدن والا او د هر قوم په روایاتو کې دا شی شته دی. منوجي چې کوم د هندوانو او د آریا سماج مسلم مشر او پیشوا دی، هغه لیکلي دي په درم شاستر کې چې یو سړی 4 یا 5 ښځې ساتي او په دې کې د یوې بچي وشو، دا باقیم صاحب اولاد دي. نو دغه شانتي دا څه نوې خبره نه ده، بلکې د ټول انسانیت په تمدن او تهذیب کې د ډېرو بیبیانو گنجایش شته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نمایاں زندگی تیره کړې دی بیبیانو سره چې ټولو له حقوق ورکړي دي، د هغوی د رشته دارو هم خیال ساتلی دی. په حدیثو کې راغلی دي چې خدیجة الکبرا رضی الله عنها کله وفات شوه، د وفات نه وروسته به هم چې د رسول الله مبارک په کور کې ښه شی پوخ شو، نو پیغمبر پاک به چې دا د خدیجې بیبي هغه ملګرو ته ولېږئ، د خپلې ښځې د خپلې بیبي ساویلیانې هغوی ته به ولېږه. سبحان الله. نو زمونږ د پیغمبر دا د رحمت اخلاق و الحمدلله او د ښکلي نمونې دپاره موږ ته دا پرېښي دي. موږ تاسو له پکار دي چې خپلو کورونو سره ښه رویه وکړو، د خپل کور والا تربیه مو وکړو، اخلاق هم ورته جوړ کړو، اعمال هم ورته جوړ کړو. دې وجې نه عیسیان وایي چې د مسلمانانو د پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم ډېرو وجو باندې فضیلت او اوچتوالی دی په ټولو پیغمبرانو، خصوصا په عیسی علیه السلام باندې. یو وجه پکې دا ده چې د مسلمانانو پیغمبر خپل امت ته د کور او د حکومت کولو او کور کې د ژوند تیرولو چل ښودلی دی، او عیسی علیه السلام موږ ته دا نه دی ښودلی. نو دا د رسول الله مبارک عالی اخلاق دي. اوس هغه متعصب عیسیان، هندوان او دین دشمن قوتونه د نبی علیه السلام د ښکلي اخلاق موږ ته د حسد او د کینې د وجې نه د اعتراض په طور نقل کوي. په دې وجه مسلمانان دې په دې باندې خبري چې دا د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم یو ښکلې ادا وه، او د 4 نه زیاتې بیبیانې نبي علیه السلام پورې خاص دي، بل چاته روا نه ده چې د 4 نه زیاتې ښځې به یک وخت په نکاح کې وساتي، سوا د شرعي وینځو نه چې د هغې صحت بیا نه دی معلوم. الله پاک دې موږ تاسو کې پوره سنت او اعمال دین راولي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.